بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته مو زه فهم الله افغان هرکلی کوم. د میدان وردګو ولایت پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست د یوې همکارې موسسې سره په همغږۍ د یاد ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د راکټ 22 ملي متره مرمۍ کشف او په خوندي توګه له منځه وړې. د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښاروالۍ له لوري د چاپیریال ساتنې او ښار د پاکوالي په موخه د ښار له یو شمېر سیمو څخه کثافات ټول او خوندي ځای ته ولېږدول شول. د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست اړوند ښوونکو مسلکي پراختیا او عمومي زده کړو امریت له لوري د 1404 هجري شمسي کال په لومړۍ روبه کې 14430 زده کوونکي ښوونځیو او 1450 تنه لنډمهاله زده کړو ته جذب شوي دي. د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د حضرت علي کرم الله وجهه له دارالعلوم څخه لیدنه کړې. د پانګونې د بین الوزارتي کمیټې په نوبتي غونډه کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد او د تخار په خواجهغار ولسوالۍ کې د 2 سوداګریزو مارکیټونو د جوړولو طرحې د تایید وړ وبلل شوې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسلکي مرستیال ډاکټر ملا زین العابدین عابد هرات ته د سفر په ترڅ کې د پاشدان بند څخه لیدنه کړې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یوې خبرپاڼې پر بنسټ ښاغلي عابد په دې لیدنه کې د بند د چاپیریالي وضعیت ارزونه کړې او مسؤلینو ته یې د اوبو مدیریت، د بند شاوخوا سیمو د زرغونتیا او د طبیعي منابعو د خوندي ساتلو په اړه لازمي سپارښتنې کړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي چې د اسرایلي یرغلګرو د بریدونو، بمبارۍ او تحمیل شوي لوږې او بشري ناورین له امله په غزه کې په منځنۍ کچه هره ورځ تقریبا 28 فلسطیني ماشومان شهیدان کیږي. درنو اوریدونکو، لنډ او مهم خبرونه هم دومره وو چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.